السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې نن یو داسې نسخه چې په زرهاو دوستان او خویندې دي غوښتونکي ول د جوړو دردو لپاره یا همه دردونه چا پښې درد کوي ډاکټري ګولۍ خوړلې په ستړي سوي د هغه لپاره زه تاسو ته مجرب انشاءالله پیله کپسول کار کوي د جوړو دردو لپاره. خو شرط دا ده چې دا باید تاسو خپله جوړه کوئ، ما سره موجود نه ده ځکه یې زه ښیم چې ډېر ملګري دي غوښتونکي ول دا یې وره جوړه کوي انشاءالله استعمال کوي د جوړو دردو به همیشه لپاره تاسو نه. اولین چې دي کوم اجزا دي شورنجان شیرین 40 ګرامه دي کې دي او دا د وړو سوډا ده، یو خمیره و سوډای دا د وړو سوډا 60 ګرامه او زنجبیل 40 ګرامه ادرک ته خشک ادرک وته او زعفران دي کې 6 ګرامه دي خالص زعفران باخلی 6 ګرامه زعفران دا به ټول راواخلي علیحده علیحده به پاوډر کوي بیا به خپلو منځو کې میکس کوي 500 ملي ګرام کپسول به دینه یعنې کې ډک کوي یو سهار یو ماښام یو ګیلاس اوبو سره یا شیدو سره. دا د جوړو دردو لپاره ګټیا لپاره چا جوړونه پړسېدلي وي پښې درد کوي لاسونه درد کوي نه بس یورو کیسټ مسله یورو کیسټ هم دا کار کوي. موږ کوشش وي ستاسو ته مجرب او دایم علاج وکړو چې هغه بې ضرره وي انشاءالله دا یو جوړ کړي ټول عمر به تاسو دعا کوئ. اجزا مې تاسو ته ښودلي دوباره په دې سکرین باندې به هم نوټ وي چې دوباره موږ ته زحمت نه ډېر ملګري چې ویډیو ګوري نه بیا موږ ته زنګونه کوي دا باید تاسو خپله جوړ کړئ. دوباره یې درته وایم سورنجان شیرین 40 ګرامه زنجبیل چې دي دا یعنې کې خشک ادرک ته وایي دا 40 ګرامه سوډا د وړو خمیره نه سوډا خوردرین دی ته وایي دا 60 ګرامه او زعفران 6 ګرامه دا به ټول واخلي علیحده علیحده به پاوډر کوي بیا 500 ملي ګرام کپسول دی نه ډک کوي یو سهار او یو ماښام که په مړی او که په نهاری مشکل نشته یو ګیلاس شیدو سره یو اوبو سره پیله کپسول د جوړو دردو لپاره دا یعنی کې همه قسم دردو تم کار کوي د جوړو دردو لپاره مکمل دی یعنی کې علاج ده. دوستانو شفا من جانب الله مونږ تاسو ته یعنی کې داسې نسخې راوړو چې هغه بې ضرره وي او تاسو خپله جوړ کړئ دا باید تاسو خپله تیاره کړئ. بار بار ته وایم چې دوباره ما ته زحمت نه پوره اجزا مې ورته ښودلي او په سکرین به مې دې اجزا تاسو ته بیا معلومیږي. ښه وخت ولرئ. لوی له تاسو سپارم. السلام علیکم.